بنیادی خبره دا ده دا مونځ او روژه او حج او زکات دا داسې ده چې نیت هم غواړي او دس هم غواړي روژه هم ګرانه ده حج هم ګران دی وخت هم په خاص وخت بیا کې په بل وخت کې نه کېږي ذکر داسې عمل دی ذکر چې هېڅ شرط ولا نشته قرآن کې الله فرمایي اذا دعاني کله چې ما غواړي موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړه به اين ابغيك چرته به دې ګورم نو الله ورته موسی عند منکسرة القلوب د چا زړه درمند دی پریشان حاله دی د هغه مدد وکړه بیا موسی علیه السلام د الله نه تپوس کوي اقریب انت فنناجیک نږدې چې جرګه درته وکړم ابعید انت لرې فننادیک چې اواز درته وکړم نو الله وایي موسی انا عند من ذکرني زه د هغه چا خواته یم چې څوک زما ذکر نو ذکر هر څوک کولی شي نه شناختی کارت غواړي نه پاسپورټ غواړي نه میډیکل غواړي هېڅ هم نه غواړي او روژه خو بیا میډیکل غواړي او مونځ هم میډیکل غواړي امام به مله ګوري مؤذن به مله ګوري او دس به مله کوي دا غټ میډیکل دی دا ګران کار دی ذکر هېڅ میډیکل نه غواړي موسی علیه السلام هارون علیه السلام چې دا دعوت له کله ورځي الله ورته موسی ولا تنهى عن ذکري ذکر ته غافل نه شي ذکر کوه کله چې فاذا لقيتم فئه کله چې د کافر مخې له مقابلې له ورځي نو فاثبتوا واذکروا الله مضبوط شئ بیا هم ذکر کوه نو ذکر دا غونډې دا ټول هر څوک چې په نظر راځي یا نه راځي دا ذکر کوي کتابونه لیکي موږ تاسو ته کرکوړه وایو کرکوړه عربی کې ته پاخته وایي کرکوړه وایي لیت هذا الخلق لم يخلق ولیتهم اذا خلقوا علموا لماذا خلقوا کرکوړه وایي چې ته نه وې پیدا انسان ته پیدا نه ته چې کله پیدا شولې او د څه دپاره پیدا شوې هغه مقصد وپېژنې داود علیه السلام وایي انسان په بدن کې چې څومره اخته دي تاریخ لیکي انسان په بدن کې 35 لکه اخته دي او د هر اخته دوه خولې شي نو دوه ژبې پکې نو 50 لکه او دا ټول ذکر کوي نو بیا هم د رب د نعمت شکر نشي ادا